بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلمه پر تن وي. مرګرو تېره درسي ورځ البته موږ په ایجوکیشن او ځینې هیوادونو ایجوکیشنل سیستم باندې خبرې وکړې، تعلیم او تحصیل په رابطه چې هغې کې مثلا ځینې هغه لغات او کلمات چې په اړوند برخه کې اړین وو موږ په هغې باندې په جزئیاتو خبرې وکړې. دا چې وخت محدود وي کیدای شي ځینې لغات او کلمات نه وي ویل شوي، در حالی کې چې ضرور به مو د هغې معذرت ومنئ. نن چې کومه موضوع ما ټاکلې مرګلو هغه لیګل ورډز یا حقوقي اصطلاحات او کلمات دي چې په دې به انشاءالله بحث کوو. خو حقوقي کلماتو البته د کاربرد څخه او لږه پیچیدګي هم لري او دغه لغاتو طبعا حقوقي برخه کې لغات ډیر دي، نو په دې اساس باندې زما کې خوښه خو دا ده چې البته دغه د حقوقي لغات د دې په خاطر چې ډیر اړین دي او ځینې وخت پیچیده وي، چا چې مسلک نه وي هغه حقوقي کلماتو په برخه کې ځینې ستونزې هم لري، ځکه چې دا مسلکي کلمات دي. ځکه هر علم ځان ته ټرمینالوژي لري. نو که څوک په کمپیوټر ساینس مثلا برخه کې دوی زده کړې کوي، نو طبعا د کمپیوټر ساینس په برخه کې یا اړوند برخه کې ځینې ټرمینالوژي یا کلمات کارول کیږي چې غیر مسلکي کس ممکن د هغې په پوهېدنه کې یا پوهونه کې ستونزه ولري. نو په دې اساس باندې طبعا حقوقي برخه کې به هم ځینې داسې کلمات وي چې موږ به په هغې برخه کې ستونزې ولرو، ځکه چې که فکر وي کله چې ځینې حقوقدانان یا په اصطلاح هغه څارنوالان یا قاضي صاحبان یا دغسې نور مسلکي کسان چې په اړوند برخه کې فعالیت کوي هغه چې کله ځینې کلمات کاروي نو د عادي اشخاصو افرادو دپاره چې په اړوند برخه کې تخصص نه لري ستونزمن وي، نو بیا صحیح دي داسې ځینې کلمات دوی اورېدلي وي خو دوی کارولي نه وي او د هغو په دقیقه کارونه باندې پوهېږي هم نه، ځکه چې ځینې کلمات مسلکي وي. نو که څوک مثلا انجینري پوهنځی وایي، مثلا د انجینرۍ په برخه کې ځینې خاص کلمات او ټرمینالوژي چې دوی کاروي ممکن هغه حقوقدان پوه نه شي. حقوقدان چې کوم اصطلاحات کاروي کیدای شي انجینر پوه نه شي، ډاکټر چې کوم اصطلاحات کاروي هغې باندې انجینر او حقوقدان پوه نه شي، یا د کمپیوټر ساینس په برخه کې یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې یا د ژورنالیزم په برخه کې یا زراعت یا نورو برخو کې. نو په دې اساس هدف مې اساسي دا و چې واقعیت حقوقي اصطلاحات که چېرته زه په انګلیسي کې وایم نو ستونزمن به په دې وي چې په پښتو کې حتی چې موږ تاسې پښتانه یو په پښتو کې ځینې حقوقي اصطلاحاتو سره موږ بلد نه یو، یا ځینې کلمات موږ تاسې په یو ژبه کې حتی په پښتو کې د یو بل په ځای باندې کارول. که زه یو مثال وایم، مثلا موږ تاسې چې څنګه څوک گرفتار شي یا پولیس یې ونیسي دا څه دی وایي دا مجرم دی، جرم یې کړی، در حالی کې چې حقوقي برخه کې یا د حقوقو له اړخه چاته هغه وخت مجرم ویل کېږي چې هغه د مثلا د هغې د محکمې بصلاحیته محکمې لخوا البته د حکم نهایي په اخري نهایي او قطعي حکم نه محکوم شي د قاضي له طرفه، نو هغې وخت کې ممکن اول چې کس یو څوک ونیوی شي هغه مجرم نه وي، هغه ممکن کیدای شي چې هغه نظارت خانې ته شي هغې باندې یو شک شوی وي هغه مشکوک وي، مثلا بیا کیدای شي متهم شي، مثلا متهم چې توقیف کې وي بیا هغه محکمې چلیږي تر څو چې د محکمې حکم پر اساس البته نهایي او قطعي حکم پر اساس باندې هغه محکوم وګڼل شي، شواهد مدارک ټول جمع شي، هغه بیا محبس ته لیږل کېږي. نو په کله چې محبس ته لاړ شي هغې ته موږ د مجرم نسبت کوی شو، مګر هغه وخته پورې چې تر څو نهایي محکمه د دې نه وي شوي، نهایي حکم د دې محکومیت په هکله صادر شوی نه وي، هغې ته د مجرم اصطلاح کارول د ده په حق کې ظلم دی. نو په دې اساس موږ تاسو وایو، یعنی مطلب منظور مې دې خبرې نه دا و چې ځینې اصطلاحات کلمات داسې وي چې مسلکي وي او مسلکي زده کړو ته ضرورت لري. نو حقوقي اصطلاحات هم واقعیت چې ستونزمن وي ځینې وخت کې برداشت نه، خو خیر موږ به په انګلیسي کې انشاءالله دا کلمات زده کوو او دې ترڅنګ چون کلمات حقوقي ډیر دي او اړین دي د دې موضوع د هغه اهمیت پر اساس باندې ممکن دغه دوه درسي ورځې اړوند اصطلاحاتو لړۍ وغځېږي، نو تاسې به تنګېږئ نه. نن به انشاءالله ابتدایي البته په جرایمو چې جرم چې شته جرم څنګه دی، جرم ته څه وایي، مجرم ته څه وایي، مثلا قاضي او څارنوال ته څه وایي، مستنطق ته یا مثلا وکیل مدافع ته څه ویل کېږي، او ځینې یا مثلا محبس ته یا په داسې مواردو کې محاکمو ته محکمې ته څه ویل کېږي. محاکم په څو ډوله دي، مثلا ابتدایه محکمه څنګه ویلی شو، یا استیناف او ستره محکمه یا څارنوالي ته څه ویلی شو. نو په دغه مثلا یا لوی څارنوالي یا څارنوال یا قاضي یا دغسې هغه موارد دي چې دغو زده کول اړین دي، یا مثلا
مثلا یو څوک حکم صادر شي، حکم ته څه ویل کېږي، یو څوک محکوم شي، محکوم ته یو څوک مرتکب د جرم شي، نو مرتکب د جرم ته مجرم، مرتکب د جرم. او البته موږ تاسې مدعي مدعا علیه لرو، او دا البته حقوقي اصطلاح دي چې مدعي ته څه وایي، مدعا علیه ته څه وایي. یا مثلا په ځینو البته جرایم خو هم مدني ځینې وخت کې داسې وي چې تخلفات د اطفال هم کېږي، هغه هم جرم تخلف د اطفال څه فرق لري. دې ترڅنګ مثلا موږ وایو چې جرایم مختلف اقسام لري، ځینې د خفت او شدت پر اساس باندې جرایم توپیر لري د یو بل سره، ځینې جرایم داسې دي چې خفیف دي، ځینې شدید دي چې طبعا د خفت او شدت پر اساس باندې جرایم کټګوري او تقسیم بندي فرق کوي. او ځینو مجازات څنګه دي، مجازات البته تدابیر احتیاطي څه ته ویل کېږي مثلا. نو په دې اساس باندې دغه هغه اړین کلمات او موضوعات دي چې باید پرې خبرې وشي. یا دې ترڅنګ مثلا موږ تاسې قرباني دي جرم، البته چې د یو جرم قرباني کېږي هغې ته موږ تاسو شاهد په نامه یو څه شی لرو، ویټنس، چې شاهد مثلا د صحنې د جرم وي. مثلا ځینې وخت کې یو جرم یو څوک مرتکب د جرم کېږي، یا خدای ناکه مثال د قتل مرتکب کېږي، موږ مثلا قاتل ته څه وایو، مقتول ته څه وایو، شاهد د قتل هغه صحنې هغه چې کومې لیدلې هغې. نو دغه موضوعات دي. او دې ترڅنګ دا خو اکثره په ما خبرې وکړې، البته په کریمینل برخه کې ما دغه خبرې وکړې. ځینې وخت کېدای شي چې مدني برخه کې هم ځینې دغسې اصطلاحات په کار راشي، چې ځکه چې موږ محاکم هم لرو، البته هم جزایي محاکم، هم مدني محاکم لرو، هم تجارتي محاکم لرو. نو دا هم فرق کوي د یو بل نه، دغه اصطلاحات هم د دوی فرق کوي، د دوی امور هم فرق کوي، د دوی تشکیلات هم فرق کوي. نو دا البته چې کوم په جرایمو کې مثلا کوم محاکم فعالیت کوي، په جرمونو کې یا په مدني مواردو کې مثلا، او دې ترڅنګ په تجارتي مواردو کې. نو په دې باندې به هم خبرې کوو انشاءالله. بیا به د دولت په تشکیلاتو باندې خبرې کوو، په قوای ثلاثه باندې تفکیک د قواو، چې مثلا قوای ثلاثه دولت متشکل د درې قواونه وي، چې هغه مثلا قوای قضایه و مقننه او اجرایه وي. مثلا قوای مقننې ته څه وایي، قوای مقننه فعالیتونه چې شي، قوای مقننه کې مثلا دغه وکیلان چې دي مثلا څو اتاقه دی، په دې باندې به خبرې کوو چې دې ته څه ویل کېږي، دوی مسؤلیتونه چې شی دي. او دې ته ځم قوای اجرایه مثلا د وزارتونه چې دي کابینه دی، دې ته د وزارتونو نومونو سره به ځانونه بلده وي. دې ترڅنګ قوای قضایه چې هغه مثلا محاکم دي. دا خو موږ په مجموع کې انشاءالله چون د حقوقي اصطلاحات دي نسبتا سنګین دي، هغه چا دپاره به لږ سخت په دې وي چې چا مسلک نه وي، ځکه چې اصطلاحات حقوقي دي. خو که چا مسلک وي انشاءالله چې هغه به دلچسپي ولري په دې کې، نو هغې دپاره به ډېر ستونزمن په دې نه وي چې دوی په پښتو کې یا په دري کې د اړوند کلماتو سره بلد دي، فقط چې انګلیسي کې نوم واوري نو دوی برداشت به دقیق وي. خو بیا هغه چا چې مسلک نه دی هغې دپاره به حقوقي اصطلاحات نسبتا سخت وي. خو بیا به م انشاءالله کوشش کوم چې په پښتو کې ووایم. دا به خاص انشاءالله داسې نه وي چې موږ تاسې به دغه د حقوقي اصطلاحاتو زده کړه په انګلیسي کې کوو، انشاءالله په پښتو کې به هم په پوه شو چې دوی دا څه ته ویل کېږي او مسؤلیتونه یې څه دي. زه هم راوړم مرګلو تختې ته، انشاءالله باقي خبرې به په تختې وکړو. ښه، که بیا هم تختې کې څه ستونزه وه انشاءالله چې نه به وي، خو کوه تاسې کولی شئ چې ستونزه هغې کوي چې ښه. خو اکثره مرګلو زه به کوشش کوم چې دغه دا مواردو باندې چې زه خبرې کوم په ځینو مواردو د افغانستان د حقوقي یا قضایي سیستم مطابق به زه دغه خبرې کوم چې ځینې مرګلو ته بیا خامخا ډېر فرق نه کوي، دغسې هغه نه دی. خو بیا به کوشش کوم چې د افغانستان د حقوقي او جزایي سیستم مطابق په دغه مواردو باندې خبرې وکړم. ښه مرګلو، نن تر اوسه پورې اکتوبر میاشته ختمه شوې نه دی. اکتوبر 11 ورځې ده چې نن 10 تاریخ دی. نو موږ ویلی شو چې 10 تاریخ د اکتوبر دی یا د 10 میاشتې 10 تاریخ دی د 2019 کال. نن مرګلو موږ لیګل ورډز یا حقوقي اصطلاحات یا حقوقي کلماتو موضوع ټاکلې ده چې نن به انشاءالله په لیګل وبخښئ چې ټولو مرګلو سلامونو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ټولو مرګلو چې بره سلامونه راغلي وو، معذرت مې ومنئ چې د ډېرو مرګلو ما البته نومونه وانخیسته، ټولو نه معذرت غواړم، بخښنه غواړم. ټولو سلامونو ته بیا وعلیکم السلام. نو دې په خاطر چې درس به نسبتا سختي په دې لري چې د هره کلمه باید چې تشریح شي، نو په دې اساس ډېر وخت کوشش کوم چې درس اوري ورکړم. نو په دې مرګلو اول لا اصلا موږ تاسې دغه لا کلمه چې وایو
مخکې د دې نه چې لیګل ته داخل شمه زه په لا باندې که یو لا البته موږ تاسو معمولا چې لا کلمه کله کاروو دا د حقوقو دپاره هم کله کارول کېږي خو قانون دلته قانون دی قانون ته وایي نو لا تاسو ویلی شو چې د قانون ته وایي قانون نو که زه چېرته حقوق ووایم حقوقو په حقوقي لحاظ د حقوقو کلمه ډېره وسیعه دی او قانون چې دی دا یو خاص کلمه دی او حقوق چې دی هغه ډېره عامه کلمه دی ځکه چې حقوق کې بیا اقسام دي حقوق افاقي دي حقوق هندي دي چې هغه حقوق بیا هغه نو مقصد په حقوقي لحاظ باندې د هغې موضوع لږه پیچیده کېږي خو دومره به ووایم چې هغه حقوق عام دي او قانون خاص دی نسبتا یعنی هر قانون حقوق کېدی شي و هر حق قانون نشي کېدی نو په دې اساس باندې نو لا قانون ته وایي موږ تاسې قانون چې کله د قانون کلمه وایو نو تاسو کولی شئ چې لا کلمه ورته وکاروئ هغه فرق نه کوي که هغه جزایي قوانین وي او که مثلا تجارتي قوانین وي که مدني قوانین وي که مثلا د نظام په برخه کې نظامي قوانین وي کوم نو تاسې د قانون کله چې اصطلاح کارول شوي تاسې کولی شئ چې د هغې دپاره د لا کلمه وکاروئ ښه نو او دې تر څنګ چې دې سره هغه لري څوک چې په قانون کې یا حقوق کې تخصص ولري یا حقوق کې زده کړې ولري هغه دپاره موږ معمولا هغه حقوقدان یا حقوق پوه چې په پښتو کې ورته وایو په دري کې حقوقدان نو هغې دپاره لایر کلمه کارول کېږي ځکه چې هغه حقوق کې مهارت لري څوک چې حقوق کې یا حقوقدان وي هغې ته موږ دغه لا ځکه قانون یا حقوق کې معلومات لري نو موږ تاسې د لایر کلمه ورته کارولی شو چې موږ تاسې معمولا حقوق پوه یا حقوقدان یا قانون پوه دغسې اصطلاحات د دې دپاره کارولی شو نو هغې ته lawyer so a person who studies law if he graduates he would be lawyer او نو دغه تلفظ lawyer تاسو کوشش وکړئ لکه واو غوندې دغسې لا الف غوندې ور نه کوئ چې هغه بیا معنا کې ممکن فرق وکړي ځکه چې لایر بیا دروغجن ته وایي نو په دې اساس lawyer my brother is a lawyer نو تاسې ویلی شئ چې حقوقدان حقوق پوه خو دا که زه دغسې حقوق صحیح دان حقوقدان چې په دري کې یا حقوق پوه په هغه کې پښتو کې موږ کاروو خو یو شي ته مو فکر وي ملګرو چې تاسې لویر یو لویر دی په امریکا کې لویر د اټرني دپاره هم کارول کېږي مثلا دغه وکیلان مدافع که تاسې لیدلی وي وکیل مدافع دپاره موږ لویر کلمه کاروی شو نو تاسې یعنی اټرني په ځای هم تاسې کولی شئ چې لویر کلمه وکاروئ نو زه به کولی کمه چې وکیل نو تاسې کولی شئ چې د وکیل کلمه هغه څوک چې هغه مثلا د انجمن وکلای مدافع نه یو مستقل سند لري مثلا هغه فعالیتونه کوي په دغه برخه کې د وکیل مدافع په صفت نو هغه وکیل مدافع دپاره هغه ډیفنس لایر چې د هغې دپاره تاسو لایر کاروی شئ لکه اټرني په ځای هېڅ خبره نشه تاسې کولی شئ چې لایر د اټرني په ځای وکاروئ سو two of my friends are lawyers. They are so good lawyers. They are taking care with the clients in the courts. تاسې داسې ویلی شئ مثلا نو دغه دې تر څنګ ملګرو چې ما کومه کلمه ټاکلې دی هغه لیګل دی لیګل دوه معناوې دلته لري که چېرته لیګل د لا نه واخلو نو دا حقوقي صحیح حقوقي صحیح یا که د قانون په دا لا یعنی قانون یا حقوق زه به دلته ولیکم چې تاسو دا حقوق دا به م ولیکمه نو لا لایر لیګل لیګل دا معنی چې حقوقي یا قانوني نو تاسې دواړه موارد دې دپاره کاروی شئ لیګل معنی حقوقي یا قانوني ښه نو تاسې د قانوني یا حقوقي کلماتو دپاره په انګلیسي کې لیګل کاروی شئ مثلا دغه قانوني که it's legal it is legal to smoke hashish
حشیش in California. مثلا قانوني دی چې چرس وڅکوي په کان یا it's legal to smoke hashish. Smoking hashish is legal in California. لکه د چرس څکونه په کالیفورنیا کې قانوني دی، یعنی واقعیت هم داسې دی، یعنی کالیفورنیا کې چرس ممنوع نه دی. نو په دې اساس باندې تاسو کوئ چې دا لیګل، خو ځینې نورو سټونو کې دا لیګل نه دی، یعنی غیر قانوني دی، ناٹ لیګل دی. که چېرته تاسو پریفکس هغه مختاړی تاسو د دې لپاره زده کړی وي نو موږ ویلی شو چې د دې لپاره ما مختاړی تاسو ته ښودلی و چې IL دا معنا چې ناٹ دا نیګیټیو پریفکس دی، نیګیټیو پریفکس. نو ایلیګل دا معنا ایلیګل دا معنا چې غیر قانوني. نو موږ دغه وجه ده چې غیر قانوني دپاره بیا ایلیګل کارولی شو، خو غیر حقوقي به داسې نه وایي. ایلیګل غیر قانوني. نو یو کار چې د قانون مطابق نه وي یا هغې دپاره تاسې ویلی شئ ایلیګل، یعنی غیر قانوني. It is illegal to kill people. It is illegal to مثلا prostitute. It is illegal to kill innocent people. It is illegal to هر موارد غیر قانوني موارد لپاره تاسو کولی شئ چې illegal یعنی غیر قانوني illegal کلمه وکاروئ. نو دا د دې لپاره مرګلو lawyer یا هم درته چې lawyer د وکیل دپاره هم کارول کیږي. د هغه وجه دی چې تاسو ډیفنس lawyer یا وکیل مدافع دپاره کله تاسو د ډیفنس کلمه هم ورسره کولی شئ. هیڅ خبره نشته، تاسو هم دام کلمه هم ورسره کولی شئ چې ډیفنس lawyer. په دغه معنی ډیفنس lawyer وکیل مدافع. نو دلته د ډیفنس دا معنی چې مدافع یا ډیفند دفاع ته وایي. ډیفنس lawyer یعنی وکیل مدافع. نو تاسو کولی شئ he is my defense lawyer. دا هغسې legal, illegal, law, lawyer, defense lawyer. دغه موارد تاسو مرګو د دې لپاره کارولی شئ د حقوقي اصطلاحات. د دې ترڅنګ تاسو د lawyer په ځای ځینې وخت کې در حاله کې چې ډېر کم توپیر لري ولی بیا هم د یو بل پر ځای یو بله اصطلاح د lawyer دپاره کارول کیږي، هغه attorney دی. attorney هغه هم attorney کلمه هم کارول کیږي د دې لپاره. زه به دا تخته پاکه کړم ملګرو چې بیا اصلي اوس مرګو تاسو ته به دا هغه پیدا شي چې د لکه attorney ما درته وویل چې تاسو کولی شئ چې د attorney کلمه هم وکاروئ. تقریبا attorney د lawyer دپاره لکه مخکې ما ولیکل د دې دپاره هم کارول کیږي، دې دپاره. خو دومره فرق سره چې lawyer هر attorney lawyer کیدای شي خو هر lawyer attorney نشي کیدای، ممکن نشي. دې ته بیا هم وایم چې هر attorney lawyer دی، دا lawyer دی خو هر lawyer ممکن attorney نشي. او بل مثلا lawyer هغه ته وایي چې هغه حقوقي زده کړې ولري، قانوني زده کړې ولري. چا چې د قانون کې یا تخصص کړی وي یا د قانون حقوقو په برخه کې زده کړې کړی وي یا هغه ته lawyer ویل کېږي. خو lawyer کیدای شي attorney نه وي، خو attorney هر attorney چې دی هغه به اول lawyer کیږي، هغه ته lawyer ویل کیږي. نو په دې اساس چا چې ولو که هغه په دولت کې کار نه کوي، هغه د چا وکیل مدافع نه دی، خاص حقوقي زده کړې کړي دي، چې حقوقي زده کړې کړي دي، موږ وایو چې he is a lawyer. هغه lawyer دی خو هغې ته ممکن چې تر څو مسلکي سند ونه لري، تخصصي یا قانوني فعالیت ونه کړي، نو هغه ته موږ attorney نشو ویلی. lawyer ورته ویلی شو ولی attorney نشو ویلی. نو attorney نو دغه lawyer هم چې دی اکثره د بار یا دغه وکیلان چې دي، وکیلان خپله یو انجمن لري، انجمن وکلای مدافع په نامه افغانستان کې چې دی. دغه lawyers هغه بار کې هغوی دوی خپله زده کړې کې امتحان ورکوي، هغې کې مثلا زده کړې کوي مسلکي، هغې نه بیا دوی یو لایسنس اخلي، یو سند اخلي چې هغه بار لایسنس ولري. نو دا
چې سند ولري دوی بیا قانوني فعالیت کړای شي، د لویر په صفت باندې فعالیت کړای شي په محاکمو کې. مثلا دوی محاکمو کې مثلا هغه څوک چې هغه مثلا یا متهم په هغه غواړي چې د خپل یعنی حق دی چې دی وکیل مدافع ونیسي، نو په هغه صورت کې دی کولی شي چې لویر سره خبرې وکړي او وکیل مدافع د ده نماینده په صفت په محاکمو کې د ده نمایندګي وکړي، د ځواب ووایي. نو په دې اساس هغه باید د بعد نه هغه واخلي سند. دا مرګلو یو شي ته مو فکر وي چې اوس که راشم نو د هغه وجه دی چې اټرني ما دې دپاره ولیکلو چې تاسې به د اټرني آفیس په نامه طبعا نوم لیدلی وي. اټرني آفیس معمولا د څارنوالۍ دپاره کارول کیږي چې موږ تاسو افغانستان کې څارنوالي ورته وایو. څارنوالي نو څارنوالي چې وي د څارنوالۍ دپاره اټرني آفیس موږ کاروو. اټرني آفیس موږ څارنوالۍ ته وایو. که چیرته دفتر وي یا مثلا څارنوالي وي نو د څارنوالۍ دپاره تاسې کولی شئ چې اټرني آفیس کلمه وکاروئ. خو فکر مې مرګلو چې څارنوالي مربوط په قوه قضایه پورې نه دی، قضایي سیستم کې نه راځي، او څارنوالي مربوط په قوه اجرایه دی چې اجرایه قوه پورې چې په مجموع کې وزارت عدلیه پورې تقریبا مربوطه دی څارنوالۍ، در حال کې چې فکر مو وي چې په قوه قضایه پورې مربوط نه کې. ټول دولت چې دی په افغانستان کې 3 قواوې لري، یو قوه قضایه دی، یو مقننه، یو اجرایه. او د څارنوالي چې دی د قوه قضایه پورې مربوط نه دی، یعنی قاضیان په څارنوالۍ کې نه وي. دې کې څارنوالان وي، مثلا مستنطقین وي یا محققین وي چې تحقیق کوي، استنطاق کوي د متهم او مثلا مظنون دغه هغه نه، او دا په هغه کې داخل د قوه اجرایه کې نه په قوه قضایه کې چې دغه شک درته پیدا نشي. دا د وزارت عدلیه یو جز دی، وزارت عدلیه. نو په دې اساس دا په قوه قضایه پورې اړوند نه دی، دا په قوه اجرایه پورې چې ټوله کابینې په دې کې شامل دي. اټرني آفیس که فکر مرګلو موږ یو بل لوی څارنوالي په نامه لرو، نو د هغې دپاره لوی څارنوالۍ دپاره موږ اټرني جنرال آفیس کاروو. جنرال آفیس ځکه دا عمومي لوی څارنوالي دی. نو اټرني د جنرال آفیس یعنی عمومي دفتر د څارنوالو. نو موږ باید دې دپاره پښتو کې چې موږ کومه اصطلاح کاروو لوی څارنوالي. لوی څارنوالي دپاره اټرني جنرال آفیس یا په افغانستان کې معمولا مخفف چې لیکي AGO ورته لیکي AGO. نو تاسې کولی شئ چې AGO یعنی اټرني جنرال آفیس یا لوی څارنوالي، مطلب دا چې لوی څارنوالي هغه اعلی اداره دی یا څارنوالي چې د مرکزي او د ولایاتو ټولو ولایاتو اړوند برخه کې څارنوالي تر خپل کنټرول لاندې نیسي، خپل نظارت لاندې نیسي. نو هغې نه تفتیش او ګزارشات اخلي. نو په دې اساس لوی څارنوالي د قوې اجرایه چې په هغې کې په ځانګړي ډول د وزارت عدلیه یو بخش دی چې په ټولو ولایاتو کې اړوند څارنوالي چې هغه په هره برخه کې وي، که هغه څارنوالي مثلا علیه مبارزه علیه جرایم داخلي وي، خارجي وي، یا هره کومه بله برخه کې وي، نو هغه ټوله څارنوالۍ لوی څارنوالۍ ته یا اټرني جنرال آفیس ته جوابګو دي. نو په دې اساس د دې لپاره اټرني جنرال آفیس دا بیا هم وایم چې دا د قوه اجرایه یو برخه دی، نه د قوه قضایه چې د محاکمو سره تاسې هغه نه کوي. دې په خاطر یو بل دا خو دا شو. اوس قوه که زه لږ داسې مختصر مرګلو بیا هم وایم چې کلمات مسلکي دي او زده کړې لږې مسلکي غواړي. زه کوشش کوم چې ډېرې تشریح کړم، دومره ساده الفاظونه لکه چا چې مسلک نه وي هغه باید پوه شي. خو خیر د زه د قوه خبرې یادوم، دا زه باید دومره ووایم چې لږ درته واضح شي. که زه دغه سیستمونه ووایم لکه برانچز یا ګورنمنټل برانچز یا ګورنمنټ که ووایم، زه به دلته یو بله کلمه اوس ولیکم چې تاسو ته ښه. ګورنمنټ تقریبا چې موږ تاسو دولت وایو، دولت مثلا دولت. نو د افغانستان کوي چې افغانستان از ا ګورنمنټ، د افغانستان یو دولت دی چې دا متشکل دی د 3 قواو نه، یعنی 3 قواوې په تشکیل
دغه دولت لري. صحیح ده. یو قوه مرګلو چې د دې لپاره لیجسلیټیو لیجسلیټیو برانچ لري. صحیح ده. لیجسلیټیو دا معنا چې قانوني یا د قانون جوړونې برخه. برانچ هغه شعبه برخه. صحیح شو. هغه شعبه. لیجسلیټیو ما درته مخکې وویلې چې لیګل لیجسلیټیو وګوره ډیر سره ورته دي. لیجسلیټیو دا معنا چې قانون جوړونې برخه یا د توزیع برخه که حقوقي اصطلاح کې ډیر د قانون وضع کوونکي چې قانون وضع کوي. حقوقي اصطلاح د دې لپاره دا دی وضع کول. وضع دې ته د قانون جوړونو ته وضع وایي یا توزیع وایي. خو چې لږ بیا قانون کې مشکل وي نو د قانون جوړونې برخه. زه به داسې وایم چې د وضع یعنی پارلمان چې دی که موږ تاسو ووایو پارلمان ورته وایو لکه دې ته قوه مقننه موږ وایو یا لیجسلیټیو برانچ نو دا د قانون توزیع کوونکی دی. توزیع یعنی قانون وضع کوونکی دی یعنی قانون جوړونکی برخه دی. نو یو برخه د دولت لیجسلیټیو یا قوه مقننه چې موږ تاسو ورته وایو قوه مقننه یخ ته وایي چې هغه قانون جوړوي. چې قانون جوړوي موږ تاسو په افغانستان کې قانون جوړونې لپاره لکه موږ تاسو ولسي جرګه ورته وایو. دغه لیجسلیټیو په افغانستان کې ولسي جرګه چې ورته وایي ولسي جرګه یا په اسلام موږ تاسو پارلمان ورته وایو. پاکستان کې پارلمنت. دا پارلمنت اصطلاح چې دی په حقوقي اصطلاح کې قوه مقننه ده. ځینې وکیلان صاحبان نه وي چې لاړ شي بیا قوه مقننه ډیر وایي. خو د قوه مقننه سره خلک بلد نه دي. که وایي چې ولسي جرګه ټول خلک پوهېږي چې ولسي جرګې نه هدف څه شی دی یا پارلمان ووایي پارلمنت نو پوهېږي چې پارلمنت هم انګلیسي کلمه ده نو په دې اساس بیا پوهېږي چې هدف څه شی دی. خو که چېرته ووایي چې قوه مقننه دا لږه سخته وي. مقننه د تقنین د عربي لفظ دی. تقنین په عربي کې قانون جوړونې ته وایي. قوه هغه فورس هغه یو شعبه چې قانون جوړوي. تقنین مقننه یعنی چې قانون جوړونکي. نو لیجسلیټیو برانچ د دولت یوه مستقله برخه قوه مقننه یا لیجسلیټیو برانچ دی چې په افغانستان کې قوه مقننه دوه برخې لري یا دوه اتاقه دی. یو ته موږ ولسي جرګه وایو او بل ته مشرانو جرګه وایو. نو دا ولسي جرګه او مشرانو جرګه چې ولسي جرګه کې دا پارلمنت ممبر وي او دا چې د سینیټر دا سیناتور وي چې موږ تاسو سیناتور ورته وایي سینیټ. مشرانو جرګې ته سینیټ. صحیح دی. سینیټ او دا پارلمنت. نو تاسو کولی شئ چې د مثلا مشرانو جرګه دپاره سینیټ یا دغه شخص دپاره چې مشرانو جرګه کې وي موږ تاسو ټولو ته وکیل وایو دواړو ته وکیل. خو دا سیناتور دی اصلا سینیټر او دا پارلمنت ممبر دی. پی ام چې ورته مخفف پی ام خو پرایم منسټر ونه وایي. پاکستان کې پی ام پرایم منسټر ته هم وایي مخفف لکه پارلمنت ممبر یعنی د پارلمان غړی. او دا دواړه نو افغانستان کې دغه قوې ته چې قوه مقننه ورته وایي یا مثلا مشرانو جرګه یا ولسي جرګه یا پارلمان ورته وایي. نو دا پارلمان ته په انګلیسي کې د قوه مقننه یي او دې ته لیجسلیټیو برانچ. خدای دې وکړي ملګرو چې په دا برانچ پوه شوي وای. لیجسلیټیو برانچ یعنی د افغانستان یو مستقله قوه ده یو مستقله چې هغه د قانون جوړونې په برخه کې فعالیت کوي. لیجسلیټیو ځکه ورته وایي چې قانون جوړونه د دوی اصلا رسمي یعنی د یو د وظایفو نه مهمه وظیفه دا ده چې قانون جوړ کړي قانون وضع کړي. البته خو اساسي قانون نه. افغانستان کې اساسي قانون لپاره لویه جرګه شته نه قوه مقننه. ښه نو د دې لپاره عادي قوانینو جوړونه کې اساسي رول لري یا نظارت هم لري نوره برخې هم لري. خو البته قانون جوړونه کې لیجسلیټیو. بل مرګلو دویمه قوه چې دی یا برخه یا چې دی هغه ته اګزیکټیو. ښه اګزیکټیو. صحیح. اګزیکټیو برانچ. اګزیکټیو مرګلو قوه اجرایه موږ تاسو ورته وایو. قوه اجرایه هغه ته وایي چې قانون البته اجرا کوي په مجموع کې. دا چې دغه قانون جوړوي او دوی عملي کوي. اګزیکټیو اکثره کابینه د کابینټ
یا انګلیسي کې کابینټ یا کابینه چې موږ تاسو ورته د ټول وزارتونه چې دي دا په ایگزیکټیو برانچ اف د ګورنمنت پورې ریلیټډ دي. نو په دا معنی چې دولت د ټول وزارتونه په قوای اجرایه اول که هغه وزارت داخله وي منیسټري اف انټرنل افیرز وي یا ایکسټرنل وي مثلا دغه که استخبارات وي د یو وطن که هغه قوه دغه دفاع وزارتونه وي که زراعت وي او که حج او اوقاف وي که مثلا صحت وي او که مالیه وي کوم وزارتونه چې ټول وزارتونه دي چې افغانستان کې فکر کوم 25 وزارتونه دي د 25 وزارتونه ټول د قوای اجرایه یا ایگزیکټیو برانچ اف د ګورنمنت یعنی یو جز دی یا د دولت قوای اجرایه پورې اړوند دي چې د دغو ټولو کابینې وبخښئ دغه ټولو قوای اجرایه په راس کې خاص کر رئیس جمهور وي. رئیس جمهور په ټولو قواو باندې مسلط دی ولی په خاص که ډول ووایو د قوای اجرایه رئیس دی. په مجموع کې د ټول نظام دی حتی قوای مقننه او قوای قضایه هم په دربل کې نشي خو په خاص ډول چې ورته وایي چې د مسلحو قواو سرعلا قمندان هغه ځکه ورته وایي چې دا د ټولو وزارتونو قمندان دی. نو په دې بیا هغه چې مسلح قواوې دي د هغې په راس کې بیا رئیس جمهور دی. نو ځکه ورته وایي چې د مسلحو قواو سرعلا قمندان یعنی رئیس جمهور یا ولسمشر ته د مسلحو قواو سرعلا قمندان یعنی وزارت داخله، امنیت ملی او وزارت دفاع چې دې په راس کې دا وزارتونه دي وزارتونو سرمشري د رئیس جمهور سره وي. ښه در حالی کې چې تفکیک قواو دې ته ویل کېږي چې رئیس جمهور په دا قوا کې ډېره مداخله نشي کولی ځکه دا مستقله دی. په قوای قضایه کې نشي کولی ځکه مستقله دی. خو قوای اجرایه د خپل کار د وزیران اتومات لري کوي، وزیران واپس مثلا مقرروي خو د رای دپاره د اعتماد رای دپاره قوای مقننات لیږي دغو کې اتومات. خو رئیس جمهور معمولا دا نشي کولی چې یو وکیل لري یو وکیل هغې کې دی چې په مشرانو جرګه کې انتصابي سناتوران شته چې د رئیس جمهور صلاحیت شته چې انتصابي البته سناتوران معرفي انتخابي نشي کولی نه یې کولی شي. هغه خپل سهم لري چې څومره وکیلان په کومو خصوصیاتو مشخصاتو هغه رئیس جمهور صلاحیت لري. البته خو مشرانو جرګه کې نه په هغه قوای مولسي جرګه کې هغه هم خاص حساب لري چې څومره پورې کولی شي سلس کولی شي مثلا په هر څه فرق کوي. ښه نو په دې اساس ایگزیکټیو یعنی قوای اجرایه. ښه نو د ټوله کابینټ یا کابینه د ټوله کابینټ ټول وزارتونه چې افغانستان کې د 25 وزارتونه دي هغه که منیسټري اف فاینانس دی، منیسټري اف ایجوکیشن، منیسټري اف هایر ایجوکیشن، منیسټري اف انټیریور افیرز، ایکسټریور ډیفنس مثلا NDAs مثلا د ټول وزارتونه منیسټري اف اګریکلچر، منیسټري اف هیلث یا پبلیک هیلث د ټوله وزارتونه دغسې قطار د 25 وزارتونو په راس کې ولسمشر خاص دی او په خاص ډول د مسلحو قواو. او بل اخري جوډیشیل سیستم دی یا جوډیشیل برانچ چې موږ تاسو قوای قضایه ورته وایو. قوای قضایه دې کې بیا ټوله محاکم او قضیې صیبان دي. د ټول محاکم چې دي مرګلو دا په جوډیشل برانچ پورې دی. یو دولت هغه د جوډیشل دا معنی چې قضایي سیستم دی یا جوډیشل برانچ اف د ګورنمنت دا معنی چې قوای قضایه د دولت قضایه قوه یا قضایه ځواک دا یو خاص ځواک دی چې د هیواد ټوله محکمې په دې پورې اړوند دي چې محکمې یا کورټس بیا مثلا تشکیلات چې دي هغه ابتدایه محکمې دي، استناف محکمې دي او بیا ستره محکمه یو دانه دی لکه لوی څارنوالي چې موږ د قوای قضایه وزارت عدلیه پورې اړوند. نو موږ لرو چې لوی څارنوالي همداسې په قوای قضایه کې د قوای اجرایه په قسم بیا موږ هغې کې لوی هغه لرو ستره محکمه چې هغه ته سپریم کورټ وته سپریم کورټ یو دانه وي لکه AGO یا اټرنی جنرال آفیس چې هغه کې و قوای اجرایه کې همداسې په قوای قضایه کې موږ سپریم کورټ یا ستره محکمه لرو. دې محکمه یو دانه دی. دې ترڅنګ قوای ابتدایه محاکم یا استناف محاکم بیا کېدای شي چې ښې ډېرې وي او په مرکز کې او ولایاتو کې هم دغه هغه شته په ولسوالیو کې حتی دا وجود لري. نو په دې اساس نو جوډیشیل برانچ اف د ګورنمنت دا معنی چې د یو دولت قضایه قوه.
صحیح شو. دغه مختصر مرګلو هغه و. نو په دې کې ټول محاکم دي. جوډیشل کې ټوله کورټس یعنی محاکم راځي. کورټ محکمه، صحیح، محکمه. کورټ موږ محکمې ته کورټ وایو، انګلیسي کې کورټ ورته ویل کېږي، کورټ. نو زه دا چې ځای کم دی زه به دا ړنګ کړم، اوس به د کورټ نه شروع وکړم. ما هدف دا و چې دې ځای ته ځان برابر کړم. نو دا مې مقدمتي خبرې وکړې چې تاسې لږ د لیجسلیټیو یا ایگزیکټیو او جوډیشل برانچز اف د ګورنمنټ چې دې سره هم بلا شه چې یو هیواد 3 قواوې لري. 3 یو مکمل قوای مقننه دی چې پارلمان چې مثلا ولسي جرګه، مشرانو جرګه ده چې انګلیسي کې سینیټ او پارلمنت. دغه مثلا په مجددي لپاره 2 وطاقه دی. ایگزیکټیو یا قوای اجرایه ده چې ټول کابینټس یا کابینې کې دي، هغه منیسټري اف ایجوکیشن، هایر ایجوکیشن، فاینانس، اګریکلچر مثلا، یا ډیفنس یا انټریور افیرز، هر رقم چې دی نو دغه دی. او بیا چې دی جوډیشل برانچ اف د ګورنمنت یا قوای قضایه ده چې په دې کې ټول محاکم شامل دي، خاص محاکم د ټوله محکمې. اوس راځم چې محکمې ته کورټ وایي او د محکمې څو قسم دي. مرګلو دا فکر نه کوم چې خاص انګلیسي درس وي، داسې فکر کوم لکه موږ تاسو چې حقوق په برخه کې اوس څه نه څه زده کړئ کوو، صحیح دی. نو په دې برخه کې کورټ یا محکمه، صحیح، محکمه. مرګلو کورټ محکمې ته وایي. دومره به ووایم کله چې هغې باندې به زه شاته خبرې کوم، خو دومره به ووایم چې یو څوک مرتکب دی یو جرم شي، هغه مثلا پولیس نیسي، پولیس د څارنوال، پولیس یا وزارت داخله پورې اړوند دي. بیا وزارت داخله مثلا څارنوالي چې څارنوالي د وزارت کار دی، څارنوالي مثلا وزارت عدلیه پورې بیا هغه څارنوالۍ ته کوي. نو څارنوالي کې هغه مثلا یا نظارتخانه کې وي، نظارتخانه کې شواهد مدارک چې راټول شي بیا توقیف ته ځي، مثلا توقیف خانې ته هغه مثلا متهم کیږي چې کله توقیف شي بیا هغې باندې شواهد مدارک مثلا راجمع شي یا هغې باندې ادعا وشي، یا مثلا بیا دا ځي محکمې ته. البته محکمې ته چې لاړه نو دی تر هغې پورې دا متهم دی. دا چې څنګه نظارتخانې نه لاړو دی نظارتخانې پورې مظنون دی، او نظارتخانې نه چې توقیف ته لاړو دا متهم شو. دې ته متهم ویل کیږي تر څو چې ابتدایه محکمه وشي، استیناف وشي، اخري ستره محکمه د دې مثلا یا حکم صادر کی په دې محکومیت. کله چې صادر کی د محبس ته لیږي، چې محبس ته لیږي دې ته موږ وایو چې دا مجرم دی. هغې پورې موږ دته د مجرم کلمه په حقوقي لحاظ نشو کاروی، دی په مقابل کې ظلم دی. او ځکه چې تر څو د محکمې نهایي محکمې د قطعي حکم پر اساس یو څوک محکوم پیژندل شوی نه وي، د هغې ته د مجرم کلمه د په حق کې ظلم دی. نو کورټ محکمې ته ویل کېږي چې ټولو څارنوالیو نه مثلا څارنوالۍ نظارت او توقیف دغو نه پاش محکمې ته ځي. کله چې محکمې ته لاړو اوله محکمه چې دی هغې ته موږ انګلیسي کې پرایمري کورټ وایو. پرایمري ابتدایه، پرایمري کورټ دا معنی ابتدایه محکمه، ابتدایه، صحیح. دا ابتدایه محکمه اوله محکمه ده، یا موږ تاسو ورته وایو چې اوله محکمه پرایمري کورټ. پرایمري کورټ کله چې څوک محکمې ته لاړه اوله محکمه دې ته ویل کېږي چې پرایمري کورټ یعنی اوله محکمه. که فکر موږ په ایجوکیشن یا تعلیمي سیستم کې وي چې پرایمري سکول، موږ وایو چې ابتدایه مکتب، اوس پرایمري کورټ یعنی ابتدایه محکمه وایو، ځکه هلته کورټ کلمه ورسره غلې نه سکول. نو په دې اساس پرایمري یعنی ابتدایه یا اوله محکمه. نو مرګلو هر ولایت کې مرکز کې ابتدایه محکمې شته، مثلا په ولایاتو کې ابتدایه محکمې شته، نو دا محکمې ته پرایمري کورټ وایي. ممکن دا پرایمري کورټ مختلفو برخو کې فعالیت وکړي، په هر صورت خو ابتدایه محکمه. دویم قسم محکمه چې د ابتدایه نه بره دی یا هغه ته اپلیټ کورټ. اپلیټ کورټ دا معنی چې موږ د استیناف محکمه، استیناف محکمه. نو دې ته مرګلو استیناف اپلیټ کورټ یا مثلا استیناف محکمه. تاسې به یو شی دا د ابتدایه محکمې نه بره دی، کله چې دویم یا موږ تاسو دویمه محکمه ورته وایو، ابتدایه ته یا پرایمري کورټ
دې ته ابتدایه یا اوله محکمه اپلیټ کورټ یا مثلا د دې لپاره استیناف یا دویمه محکمه وایو. دویمه کله چې مثلا یو څوک په یو حکم د قاضي لخوا نه په ابتدایه محکمه کې صادر شي او دی قناعت ونه کړي، کله چې دغه متهم قناعت ونه کړي د قاضي په حکم وای دا حکم زه نه منم، هغې ته مثلا حبس ورکوي، مثلا یا ورته وایي چې ته په 15 کاله محکوم شوي مثلا په قید، هغه وایي دا زه نه منم. هغه چې کله نه مني نو هغه استیناف طلبي کوي، یعنی د استیناف یا د دویمې محکمې غوښتنه کوي چې زه خپل حق په خپل حق کې ظلم ګڼم او دا زه حکم تا صحیح نه دی زه نه منم، نو دا بیا استیناف طلبي کوي، یعنی دا بیا اپیلټ کورټ ته ځي، دا اپیل کوي. دغه ته موږ وایو چې اپیل ورب چې شی دی اپیل. اپیل دا معنا چې استیناف طلبي، یعنی استیناف غوښتنه، استیناف طلبي یا استیناف غوښتنه. کله چې د ابتدایه محکمې په حکم باندې یو متهم قناعت ونه کړي هغه بیا اپیل کوي، نو اپیل چې وشي دا معنا اپیل اپیلټ کورټ یا دویمې محکمې یا استیناف محکمې ته خبره ځي. نو استیناف محکمې کې بیا هم دوی هغه جوري یا قضایه هیئت چې دی هغې ته انګلیسي کې جوري ویل کېږي، هغه په دې باندې کار کوي چې انشاءالله هغه به زه تاسو ټول غږومه. نو هغه تصمیم بیا هم د دې په حق کې حکم صادروي، هغه یا کم یا زیات یا عین شی یا د ابتدایه محکمې به بیا داسې وکړي ابتدایه محکمې حکم به تایید کړي یا به په هغې کې کموالی راولي یا به یې مسترد کړي په هر صورت، یا به یې زیات کړي هغه مجازات په هر صورت. خو بیا دا استیناف کې یو حکم کېږي یا هغې نه شاته دا سوپریم کورټ. افغانستان قضایي سیستم یا جوډیشل سیستم خاص یو سوپریم کورټ لري چې موږ تاسو سوپریم کورټ ته ستره محکمه وایو. ستره محکمه، ستره محکمه که دری دی مته ستره محکمه بواید او که پښتو دی ستره محکمه. ستره محکمه که دری کې تاسو لوی څارنولي ته وایي تاسو به لوی څارنولي وایي، که په پښتو کې وایي لوی څارنولي. نو دا نومونه دي د بس لکه خاص پراپر ناونز غونتې کارول کېږي دا نه بدلیږي. نو سوپریم کورټ دا معنی چې ستره محکمه افغانستان یو ستره محکمه لري لکه څنګه چې یو لوی څارنولي لري. نو ستره محکمه په دې معنی چې د ټول افغانستان مرکز ولایاتو ابتدایه او استیناف محاکم د سترې محکمې تر چتر لاندې کار کوي او دوی ته به گزارش ورکوي، دوی په مقابل کې مکلفیت او مسؤلیت لري. دا سوپریم کورټ یو دی. نو اپیلټ کورټس مرکز ولایاتو کې پرایمری کورټس همداسې مرکز ولایاتو کې کېدای شي چې مختلف. خو دغه یو بل شي باندې کار کومه مرګلو، هغه څه؟ هغه دا چې محاکم درې قسمه محاکم دي. دا خو کورټ ما درته ویلې، اقسام تشکیلات مې درته ویلې چې د افغانستان محاکم درې تشکیلاتو له نګه ابتدایه محاکم دي، استیناف محاکم دي او ستره محکمه ده چې یو دنه. که زه وایم چې اپیلټ کورټس که دلته کورټس ولیکمه ډېر خوند به په دې وکړي ځکه چې دا ډېرې دي، یوه نه دی. صحیح دی، دې سره فرق وشي. پرایمری که چېرته زه کورټس ولیکمه ډېر خوند به وکړي ځکه چې دا ډېرې دي. نو ابتدایه محکمې او استیناف محکمې او ستره محکمه ځکه چې دا یو دنه دی او دا ډېرې دي. او بل مهمه خبره دا خو ما تشکیلات درته وویلې، او بل درته وایم چې د دندو له نګه نه د دوی په څو قسمه دي، د وظیفو له نګه نه. دا خو ابتدایه یو تشکیل کې ابتدایه محکمه، استیناف محکمه، ستره محکمه لري. اوس د دوی مسؤلیتونو د دوی فعالیت پر اساس باندې دغه په څو قسمه دي چې په کومو برخو کې دوی فعالیت کوي. زه به د هغې له نګه نه ته وایم، دا به زه ولیکم چې محکمه. وبخئ چې ما تخته وښوروله چې سمه وي که نه، زه به وبخئ مرګلو. نو په دې اساس زه به اوس کورټ یا محکمه د دندو له نګه نه چې البته مسؤلیتونو له نګه نه چې مسؤلیت مثلا یا فعالیتونو له نګه نه چې دوی هغه وظیفوي مسؤلیتونه دي، وظیفوي محدودیتونه دي. هغه مثلا یو سیول کورټ، سیول موږ تاسو مدني، صحیح، موږ تاسو مدني. سیول کورټس دا معنا کورټس مدني محاکم.
دا معنا ځینې محکمې داسې وي چې په مدني امورو کې فعالیت کوي. د دوی صلاحیتونه وظیفوي صلاحیت دا دی چې خاص په مدني برخو کې البته دوی د فعالیت اجازه لري. وبخښئ ملګرو، یو ماته اطمینان راکړه چې تاسې دغه تخته سمه وینئ، یعنې سمه لیدل کېږي دی، ما لیکنه ما خبرې. وبخښئ ملګرو که یو اطمینان راکړه چې ما غږ یعنې سمه اورئ، د تخته سمه لیدل کېږي او که نه. ښه نو ملګرو اوس سیول کورټس دا معنا چې په مدني محاکم هغه محاکم دي چې په مدني امورو کې یعنی په غیر جرمي امورو کې، مثلا یو قرض دی، مثلا د کور خبره دی، د قرض خبره دی، مثلا دغسې عادي محاکمو کې دغسې د قرض او د دین او دیون یا مثلا داسې په دغه امورو کې مثلا فعالیت کوي، هغه سیول کورټس دي یعنی جرمي نه دي، جرم پورې اړوند نه دي، په مدني امورو کې فعالیت کوي. د دوی صلاحیت وظیفوي صلاحیت دا ده چې خاص په مدني امورو کې دوی فعالیت کوي نه په نورو کې. نو هغه محاکم چې سیول یا په مدني امورو کې فعالیت کوي هغو ته سیول کورټس موږ وایو. سیول کورټس چې دغه سیول کورټس مرګلو تاسې فکر وي موږ په سیول کورټ لکه ستره محکمه سیول کورټس لکه مثال که دغسې یا پرایمري سیول کورټ، نو موږ که چېرته مدني محاکمو کې ابتدایه محکمه نو پرایمري سیول کورټ صحیح دی. او که چېرته اوس یا مثلا په استیناف محکمه وي خو په مدني کې موږ وایو چې اپیلټ سیول کورټ، نو تاسې کولی شئ چې هغې سره هم د پرایمري او اپیلټ کلمې وکاروئ. دغه پېښوند البته ښه. او بل مرګلو نو زه که اوس بل دویم هغې کې چې کوم فعالیت کوي هغه کریمینل برخه کې دی. کریمینل کورټس دا معنا چې کورټس جزایی محاکم، جزایی دا مدني دي، دا جرمي دي، یا محاکم جزایی محاکم دي، یعنی دا د جرم کله چې د چا جرم کړی وي مثلا کریمینل کورټس یعنی جرمي محاکم دي یا جزایی محاکم دي، مثلا چې هغه په مثلا په قتل کې، په اختطاف مواردو کې، په انفجار انتحار مواردو کې، په دغه مواردو کې دوی فعالیت کوي. نو هغه محاکم چې هغه په جرمي مواردو کې جرمي محاکم دي دا هغه نه دي صحیح. نو دا چې دي په قتل، اختطاف او مثلا قاچاق، مثلا انفجار انتحار، په دغه مواردو کې کریمینل کورټس رسیدګي کوي چې موږ په کریمینل برخه کې یا جزایی محاکمو کې جرمي یا جزایی محاکمو کې موږ هغه لرو، هم پرایمري کریمینل کورټس لرو، هم اپیلټ کریمینل کورټس لرو چې دا په جرمي یا جزایی برخو کې دوی فعالیت کوي، دا هم جزایی یا جرمي محاکم دي. او بل مرګلو تاسې به کمرشل کورټس په نامه هم لیدلی. کمرشل دا معنی تجارتي دي صحیح دی. دا لکه تجارتي محاکم دي. ځینې موارد داسې کېږي، ځینې محکمې داسې چې جنجال په تجارتي امورو کې وي، تجارتي امور مثلا قرارداد خبرې وي، تجارتي محاکم د قرارداد خبرې وي، یا مثلا یا دغه شرکتونو موارد وي، شرکتونو کې ځینې مثلا د کیفیت له نګاه نه یا تقلب پر اساس باندې یا د قرارداد عدمي تعهد په قرارداد په هغه مواردو کې ځینې ستونزې وي، نو هغه کیدای شي چې هغه تجارتي محاکمو ته باید دغه کې هغه د تجارتي محاکمو وظیفوي صلاحیت دی چې فقط په تجارتي امورو کې قضایا او رسیدګي وکړي. او مثلا د جرمي یا جزایی محاکمو صلاحیت دا دی چې فقط په جزایی امورو کې قضایا او رسیدګي وکړي، او مدني محاکم په مدني کې دوی وظیفوي صلاحیتونه همدا دي. که چېرته دا هیڅکله نشي کېدای چې مدني محکمه په جزایی امورو کې مداخله وکړي یا جزایی امور وڅېړي یا تجارتي، نو هر د دوی صلاحیتونه محدود دي، صلاحیتونه وظیفوي صلاحیتونه دا دي البته چې دوی د دندې پر اساس په خپلو هغې کې باید فعالیت وکړي. ښه دا خو البته مقدمتي خبرې وې، خو یو شی زه مرګلو غواړم چې وګورم واورم هغه دا چې د ما اواز تاسې سم اورئ او که نه، د ما اواز اورېدل کېږي که نه، خدای دې وکړي چې اواز مې سم اورېدل کېږي. که سم وي زه به اوس د کرایم یا د جرم اوس د دغه نه شروع کوم چې کرایم اصلا مرګلو جرم ته ویل کېږي، موږ تاسو جرم ورته وایو.
کرایم جرم هر شی که مختصر ووایم خلاصه چې ټوله سره پې پوه شو چې جرم څه شی دی دومره به ووایم چې anything against law is crime. اما هر شی چې د قانون خلاف جرم دی. کله چې قانون وایي چې دا کار وکړه او ته یې ونه کړې، دا قانون وایي چې دا کار مه کوه او ته یې وکړې، نو دا جرم دی. یعنې د قانون خلاف، د قانون خلاف هر عمل جرم دی. نو په دې اساس چې جرم ته په انګلیسي کې کرایم ویل کیږي. صحیح دی چې د خفت او شدت پر اساس به ځینې جرایم سنگین وي، ځینې به خفیف وي، د ځینو به مجازات سخت وي، د ځینو به مجازات کم وي، ځینې به مثلا په داسې جرایم وي چې په مال پورې به اړوند وي، مثلا لکه غلا، لکه سرقت مثلا، یا اختلاس، یا مثلا یا نور مثلا، یا ځینې به داسې وي چې په شخص پورې به واقع کیږي، لکه ضرب و جرح، لکه قتل، یا ځینې به داسې وي چې مثلا په ملکیت پورې به اړوند وي، خو یا غصب غوندې داسې، لکه غصب یو جرم د ملکیت پورې اړوند دی، مثلا غلا یا سرقت یو داسې جرم دی چې په مال پورې اړوند دی، یا مثلا قتل یا ضرب و جرح داسې یو جرم دی چې په شخص، اشخاص و افرادو پورې اړوند دی. نو جرایم مختلف اقسام لري چې جرایم علیه اموال، جرایم علیه مثلا اشخاص، یا مثلا جرایم علیه افت، جرایم علیه ملکیت. نو کېدای شي چې ډیر یا ملکیت، نو ډیر جرایم به مختلف اقسام ولري، خو مهمه دا ده چې جرم ته کرایم ویل کیږي. یو شی چې مرګلو تاسې باید ډیر ورته متوجه وئ، هغه یو څوک چې جرم کوي، څوک چې جرم کوي هغې ته موږ وایو دا مجرم دی. نو مجرم دپاره موږ کریمینل کریمینل څوک چې جرم کوي هغه ته مجرم. صحیح شو؟ کرایم جرم او کریمینل مجرم. کریمینل مجرم ته ویل کیږي. هغه څوک چې مرتکب د جرم شي هغې ته مجرم ویل کیږي. کله چې یو څوک یو جرم وکړي، مثال موږ وایو چې دا مجرم دی. نو کریمینل د مجرم دپاره کارول کیږي. اوس مهمه خبره دا دی چې تاسې مرګلو د کمیټ یا دغه کلمه تاسې ډېره زده کوئ. commit a crime. نو تاسې commit a crime دا معنی چې جرم ترسره کول، د جرم ترسره کول دا ډېر مهم دی. تاسې به د دې لپاره د جرم ترسره کولو لپاره د commit کلمه کاروئ. commit دا معنی تاسې به داسې نه وایئ چې do a crime or did a crime. مثلا تاسو کولی شئ چې دلته د کرایم په ځای یو جرم مثلا نوم ولیکئ. مثلا دلته یو مثلا he committed a manslaughter, he committed a murder, یا he committed murder، یعنی هغه د قتل مرتکب شو. he committed theft، هغه د سرقت مرتکب شو. he committed stealing، هغه د غلا مرتکب شو. یعنی تاسې داسې ویلی شئ په عادي هغه کې پښتو کې مثلا هغې غلا وکړه، خو هغې غلا وکړه دا یعنی حقوقي، ډېر حقوقي قوي ریښه نه لري، دا ډېر عامیانه کلمه دی. خو که تاسې وایئ چې هغه د سرقت مرتکب شو، هغه د سرقت مرتکب شو، دا ډېره ښه اصطلاح دی د دې لپاره. مثلا نو تاسې دغسې چې انګلیسي کې وایئ داسې ویلی شئ عادي عامیانه کې چې he was stealing یا he stole something، یا هغه یو څه شی پټ کړه. نو یو شی پټ کړه دا ډېر عامیانه اصطلاح دی. که ته ووایې چې he committed a stealing or he committed a theft، نو بیا پوهیږي چې هغه د سرقت مرتکب شو. مقابل لوري پوهیږي چې دا واقعیت دا یو مسلکي کس دی، یعنی د کلمې چې دی وکارولې دا ډېرې مسلکي کلمې وي. نو په دې اساس باندې مرګلو ځینې وخت مقابل لوری د تاسې هغه په کلمات هم پوهیږي چې دا کلمه چې ده وکاروله د څه، یعنی تاسو تحصیل او تعلیم برداشت هم حتی ستاسو د کلماتو د کاربرد نه کولی شي. نو په دې اساس تاسې همیشه د هر جرم چې وي د جرم د ترسره کړه تاسې به commit، داسې به نه وایئ چې do a crime. Commit means to do a crime or to do something wrong or to do something illegal or to do something against the law, but you should say commit a crime.
he committed murder, he committed manslaughter, he committed theft, he committed bribery. نو تاسو کوئ شئ چې دغسې کلمات وکاروئ د دې لپاره. he committed embezzlement. نو تاسو کوئ شئ دغسې ښه. یو بله کلمه مګلو چې زه به د ټول جرایم بیا شاته درته لیکمه چې څه رقم ته دي څه رقم ته نه دي، خو یو بل شی victim په نامه. victim موږ تاسو عربي کې د حقوقي اصطلاح کې مجنون علیه ورته وایي. صحیح؟ مجنون علیه یا که په پښتو کې سم ووایم چې تاسې پوه شئ د جرم قرباني. د جرم قرباني دې ته وایي مثلا یو څوک خدای نکه یو څوک غلا کوي، مثلا یو څوک غلا کوي یعنی سټیلینګ، یا مثلا یو غل دی غلا کوي، نو کله چې غلا وکړه یو خو غل دی چې هغې ته مثلا موږ تاسې پوهیستئ دغه سټیلینګ یا غلا کول د جرم دی، نو غلې ته خپله موږ وایو سټیلینګ is a crime. دا یو جرم دی. اچھا چې غلا وکړه مرتکب دی غلا هغې ته موږ کریمینل یا مجرم یا ثیف یا غل وایو. صحیح دی؟ او دا چې څوک مرتکب وبخئ د چا نه غلا وشوه دغه مفعول نه، د چا نه چې غلا وشي په حقوقي اصطلاح مجنون علیه یا مثلا د جرم قرباني، نو موږ وایو هغه victim of crime. نو موږ ته هغې ته د victim of crime کلمه کاروو. کله victim of crime دا معنا چې د جرم قرباني، victim of crime یعنی مطلب دا چې د جرم قرباني. کله به دا جرم که غلا وي نو دینه غلا کړي د جرم، ځکه چې غلا جرم دی دا د جرم قرباني یعنی دینه غلا شوي. که چېرته جرم قتل وي نو دا مقتول دی یا د مقتول ورثین دي، یعنی دغه سړی قتل شوی دی، دغه victim of crime د مقتول ته وایي. که چېرته دا مثلا رشوت وي، رشوت د جرم د رشوت وي، نو دغه سړی هغه کس دی چې رشوت ورنه اخیستل شوی چې مرتشي ورته وایي. مرتشي راشي رشوت ورکوونکی، مرتشي رشوت اخیستونکی. وبخئ دا راشي رشوت ورکوونکی یا کیدای شي مرتشي هم شي. نو په دغه اساس راشي رشوت ورکوونکی چې دواړو باندې لعنت ویل شوی دی په شریعت کې، نو دا victim of crime دې ته وایي چې د جرم قرباني یو جرم وشي دی پکې متضرر شي. قرباني دا معنا چې متضرر یعنی دی ضرر وویني. هر څوک چې په جرم کې ضرر وویني هغه victim of crime. مثلا که یو قتل خدای نکه وشي، so killing people is a crime. So there is a killer, it means the murderer, the person who kills someone, or the person who killed someone is the killer. And the person who is killed is the victim of killing, or the victim of crime. نو دغه دا. او بل مرګلو یو بله اصطلاح چې ډېره موږ تاسې هغې کړې د witness په نامه. witness دا معنا چې شاهد. صحیح دی؟ ځینې وخت کې دغه شاهد کلمه ډېره په درد خوري. وایي موږ تاسو وایو witness لري، شاهد لري که نه لري. موږ ځینې وخت کې eye witness دا معنا شاهد عیني، یو شی چې په سترګو لیدلی وي، یا هغې سره eye موږ مخکې وویلې چې human body parts. ای سترګې ته وایي، عربي کې سترګې ته عین وایي، عین. نو شاهد ای ویټنس دا معنا چې شاهد عیني، موږ تاسو ته شاهد عیني یا عیني شاهد. چې څه عیني شاهد یعنی چې په سترګو ټول جریان هغه لیدلی وي، هغه ته موږ تاسو وایو عیني شاهد. I am the eyewitness of this crime. زه د دغه جرم عیني شاهد یم، یعنی دا جرم ما په خپلو سترګو ولیدو چې واقع شو. مجرم راغلو د مجنون علیه په مقابل کې دغسې جرم مرتکب شو او دا د جرم واقع شو او زه عیني شاهد یم د جرم د صحنې. نو هغه کرایم سین چې ورته وایي، د جرم صحنې ته کرایم سین، آی ویټنس، شاهد، عیني شاهد، victim. So he's the victim of crime یعنی دا د جرم قربانی دی. and he's the criminal او هغه مجرم دی.
killing is a crime او دغه وژنه جرم دی. نو وګورئ مرګلو دا ټوله حقوقي اصطلاحات دي، البته جزایي اصطلاحات دي. نو دا تاسو چې زده نه وي تاسو بیا په دغه موارد کې نه پوهیږئ، نو دا ډېر اړین دی چې په دې نه تاسو پوه شئ. ښه دا دغه خبره په دې زه به مرګلو ټولو جرایمو ته درته داخلېږم انشاءالله، تاسې به تشویش نه کوئ، خو زه لږ مخکې نور هم ځمه په دې کې. ښه اوس کله چې وروره جرم واقع شو دغسې خبره جرم، بیا تاسې به طبعا د مستنطق نوم به مو اورېدلی وي او طبعا د څارنوال نوم سره به هم هغه وایي. بیا دغ په باره کې prosecution prosecution تقریبا یا investigation دا دواړه اسم دي investigation. ښه نو investigation تحقیق ته وایي، تحقیق صحیح. یو څوک چې یو شي investigation کوي، هغه که civil مواردو کې انویسټیګیشن وي او که کریمینل انویسټیګیشن وي. تاسې به CID کلمه اورېدلې وي، کریمینل انویسټیګیشن اف یا ډپارټمنټ اف کریمینل انویسټیګیشن. نو جنایي تحقیقات یا تحقیقات جنایي، نو ډپارټمنټ اف criminal investigation لکه ریاست تحقیقات جنایي. نو investigation تحقیق ته وایي کله چې یو څوک د یو جرم مرتکب شي. So anyone who commits a crime, then the government officials gonna start investigation about the crime being committed. نو په دې اساس باندې دوی تحقیق کوي. یا مثلا so they should have the victim of crime, they will probably have the criminal, and they will probably have witnesses. او دوی مسلغه دي crime scene یا صحنه د جرم ته دوی خپل شواهد مدارک را جمع کوي، نو دوی تحقیق کوي چې دغسې prosecution یا investigation د دواړو دپاره کارول کیږي. دا تقریبا prosecution پلټنه، تقریبا تحقیق یا پلټنې ته وایي. صحیح شو؟ پیګیري، تقریبا پیګیري. صحیح شو؟ دا هم پیګیري خبره چې فرض کې پیګیري بری کې ورته. ښه انویسټیګیشن. نو که فکر مو وي که دا د بل قسم ناون ته بدل کو، موږ وایي پراسیکیوټر، انویسټیګیټر، انویسټیګیټر موږ تاسو لکه دې ته وایو چې prosecutor investigator، لکه څارنوال، لکه موږ تاسو وایو څارنوال. صحیح دی؟ څارنوال دپاره investigator کلمه هم کاروه شي. prosecutor لکه ځینې خلک مستنطق یعنی استنتاق کوي. دا څوک چې پوښتنې کوي د نه prosecutor یا investigator لکه prosecutor. خدای دې وکړي چې یو بل investigate چې تحقیق کوي. prosecutor. نو تاسې کولی شئ چې د یو بل په مقابل کې حتی دغه کلمې وکاروئ، مشکل نشته. prosecutor، investigator، مثلا تحقیق. ځکه چې prosecute بیا ورب دی یا investigate ورب دی. نو تاسې کولی شئ چې investigate او prosecute دغه د یو بل. investigate، prosecute دا ورب دی. prosecutor noun، investigator noun دی. خو a person who investigates is investigator. A person who prosecutes is prosecutor. Prosecution بیا داسې noun دی لکه عمل. Prosecutions mean the action of prosecuting. Investigation means the action of investigating someone. So a person who investigates is investigator because he is or he does the action of investigation, or he's doing investigation. A person who investigates is investigator because he's doing the investigation. And a person who prosecutes is prosecutor because he's doing the prosecution. نو په دې اساس باندې تاسې کولی شئ چې په دغسې مسلکي او حقوقي مواردو کې ځینې خبرې وکړای شئ. prosecutor او investigator یا prosecute، investigate، prosecute، investigate، prosecutor، investigation، prosecutor، investigator. نو تاسې کولی شئ چې په دې دغه موارد د باندې اوس خبرې وکړئ. ما خو دې په باره کې lawyer او attorney او lawyer، defense lawyer په هغه باره کې هم خبرې درته وکړې.
خو بیا هم چې زیات تاکید کوم مرګلو تاسو به کمیټ کلمه نه هیروئ. کمیټ ا کرایم دا معنی چې د جرم مرتکب کېدل. ښه اوس یو څوک محکوم شو، صحیح شو، حکم صادر شو. convicted. He is convicted. convict دا معنی چې محکومیدل دا معنی چې یو چا په باره کې verdict یا حکم صادریدل. convict محکومیدل ورد دی. که دا زه وایم چې he is convicted هغه محکوم شو یا هغه محکوم دی، یعنی he is convicted to a crime or he is convicted هغه محکوم شو. د چا په حق کې چې حکم صادر شي هغه convicted وي. he is convicted of crime د جرم، یعنی په جرم باندې محکوم شو. په یو عمل باندې چې څوک محکوم شي هغه ته convicted وایي. نو دا convict محکومیدل. څوک چې محکوم شي مرګلو هغه چیرته ځي؟ هغه مثلا prison، مثلا که قید شي، صحیح دی؟ prison چې ته وایي prison محبس، صحیح دی؟ موږ تاسې بندیخانه یا دغه جیل چې ورته وایي. خو جیل لږ د پریزن سره فرق لري په حقوقي اصطلاح کې، خو موږ به وایو چې پریزن یعنی جیل دپاره یا محبس دپاره کارول کیږي. محبس یا جیل دا چې څوک په جیل کې وي هغه ته پریزنر. دا کلمه موږ تاسو په عربي کې ډېر ښه محبوس prisoners محبوسین. prisoner دا معنی چې څوک په پریزن یعنی په جیل کې وي هغه ته prisoner. یا بله اصطلاح چې موږ تاسو ورته وایي inmate هم هغه محبوس ته ویل کېږي چې څوک په جیل کې وي هغه inmate یا prisoner کلمه ورته کارولی شي چې هغه څوک په جیل کې وي او هغه دپاره موږ دا کلمه کارولی شو. ښه بل حقوقي اصطلاح مرګرو چې تاسې باید ورسره بلد وئ هغه څه شی دی؟ jury judge په نامه به حتما دا خو آسان دی، دې کې تاسې ستونزه نه لرئ. judge مرګلو قاضي ته وایي. قاضي، صحیح؟ تاسې د قاضي په حقه دې معنی نه پوهېږئ چې judge قاضي ته وایي، خو په یو بله معنی نه پوهېږئ چې هغه ډېره مهمه دی، چې هغه verb دی. verb په دې معنی چې قضاوت کول. څه معنی؟ قضاوت کول. قاضي ځکه قاضي چې دی هغه قضاوت کوي، یو تصمیم نیسي. نو ځکه وایم ما قضاوت کوه چې ما څه وویلې، ما چې څه وویلې په هغې اساس ما په حق د قضاوت ما کوه. don't judge me. don't judge people. د خلکو په باره کې قضاوت مه کوه. don't judge people. نو داسې کوه don't judge people یعنی د خلکو په حق قضاوت مه کوه. نو موږ هم judge verb او هم judge د noun په صفت باندې کاروو. he is a judge. he is judging about people. Yeah, he is judging. Judging دا معنی چې he is making decision about people. نو کله چې موږ وایو چې judge یعنی د قضاوت کولو په معنی to make a decision. Judge is a person who makes decision. So he is judging the people's activity and based on that he is making a judgment. He is judging, so he makes a judgment about people in order to find him or her guilty or innocent. So he is judging people based on the actions or based on the things being reported. نو په دې اساس باندې مرګلو ده. تاسو به یو بله کلمه د arrest په نامه حتما اورېدلې وي. arrest دا معنی مرګلو چې ګرفتارول، نیول، صحیح؟ کله چې یو څوک د قانون نه تخطي کوي یا د قانون نه مراعات کوي نو په دې اساس باندې law enforcement
یا پولیس چې دی هغه اریسټ کوي یعنی گرفتاروي نیسي گرفتارول یا نیول موږ تاسو پښتو کې نیول صحیح The police arrested a thief یو غلی ونیو نو تاسو کولی شئ چې arrest د نیولو یا په نامه په اصطلاح وکړئ arrest معنا دا معنا چې نیول like a law enforcement if you are doing anything against the law then the law enforcement will arrest you and put you in custody no په دې اساس and they will start investigation then you will go to court and the judge will make a decision and there will be a verdict about you whether you are guilty or innocent. If you are guilty, then you will probably appeal and go to appellate court, or you will, after that, again there will be a jury. Jury, درخه کلمه jury مرګلو چتوای په اصطلاح کله چې یو حکم صادریږي هغه ته قاضی وي هغه ته مثلا کاتب هغه لیکوال می چې لیکنه کوي مثلا یو بل مسؤل قسم ناس وي ډیفنس لویر وي یا وکیل مدافع وي هغه متهم کس accused چې څوک دی charged هغه قسم ناس وي نو دوی چې خبرې سوال جواب شواهد مدارک په دې باندې خبرې کوي ترڅو چې حکم صادریږي دغه هیئت قضایي چې د قاضي د سره د نورو مرګلو ناس دی دغه هیئت قضایي یا قضایي هیئت و یا جوری انګلیسي کې جوری ورته ویل کیږي هغه قضایي هیئت یعنی چې څو کسان ناس وي د قاضي په شمول او لیکوالم یعنی هغه کاتب هغه چې لیکواغه کوي هغه هم وي هغه لیکي دي مثلا د ډیفنس لایر خبرې مري مثلا د ټوله مثلا د دفاع چې کومه کېږي دوی اتهام چې شی دی مثلا وکیل څارنوال خو مدعي العموم دی هغه ادعا لري نو هغه خپله په دوی باندې ادعا کوي دعوا کوي په اصطلاح کله چې دعوا کوي هغه خپله متهم مستقیما یا یعنی اصالتا یا په اصطلاح نیابتا د وکیل مدافع په واسطه هغه د خپلو اتهاماتو د دفع په خاطر دفاع کوي نو هغه ټوله لیکل کیږي بیا وروسته قاضي د ټول موارد په نظر کې نیسي د قانون په یو ماده باندې استناد کوي او دوی ته یو جزا یا مثلا که هغه مثلا یو حکم صادروي verdict یا حکم صادروي verdict دا معنی چې حکم نو حکم صادروي هغه بیا دا وي حکم چې دا guilty دا معنی چې محکوم guilty دا معنی چې یعنی محکوم په جزا څوک چې په جزا باندې محکوم شي یو جرم په ثابت شي یا چې شي مثلا هغه ته guilty او دې guilty یعنی مثلا ګناهګار یا مجرم په اصطلاح یا متهم خو مجرم نشو وته یعنی ما مخکې درته ویل چې مجرم دا وی کریمینل وی چې هغه شي خو تاسو په خاطر دا معنی چې محکوم په اصطلاح یا کده ته تاسو لپاره مجرم ولی کما دا معنی چې دی باندې جرم شو دغه په دغه حکم محکوم شو او innocent دا معنی چې بیګناه innocent بیګناه یعنی براءت اخلي یو څوک چې براءت واخلي هغه بیا بیګناه ثابت شي بیګناه ثابت شي صحیح ده نو دا بیګناه چې څوک ثابتېږي innocent نو دا verdict دغه جوری دغه هیئت قضایي چې دی دغه متهم په حق یو حکم صادروي verdict صادروي چې دغه guilty دی یعنی مجرم دی او که بیګناه دی innocent دی که چېرته چې مثلا کوم شواهد مدارک په ځامه نه که مثلا هغه کوم مسئولیت جزایی و نلري یا دوی بیا د عدم مسئولیت جزایی یا عدم مسئولیت جرمی په حق خپل حکم صادروي چې هغه innocent یا بیګناه ثابتېږي او که دوی باندې شواهد مدارک و دوی ته مسئولیت جزایی راجع کیږي نو هغه محکومیږي په imprisonment یا په قید باندې صحیح نو هغه ته قید ورکوي صحیح شو چې قید ورکوي یا 2 کاله یا 3 کاله دغه قید نو 2 کاله یا 3 کاله دی باندې چې محکوم شو حکم صادر کو verdict په قید یا په جزای نقدي یا په ضبط دی هغه مواد او اجناس یا د سلاح یا مهماتو نو دا حکم چې صادر شو نو دوی کړای شي چې دا یا اپروف کی یعنی ومني
پروف دا منه چې دغه جوري یا د قاضي سره د مرګ د کوم حکم چې صادر شو دا ومني چې پروف یې کی پروف ګیلټي او که چېرته یا ډینای یعنی ردی کی ډینای دا منه چې ریفیوز ډینای دا منه چې ریفیوز یعنی ردی کی دا ونه مني چې کله ریفیوز یا ډینای یا رد کی نو دا به اپیل کوي یعنی استناف طلبی به کوي یعنی دا دویمې محکمې ته ځي نو دویمه محکمه به بیا هم داسې جوړي او دا سیستم دا شواهد مدارک وکیل مدافع خبر سوال و جواب او بیا به ورډیک یا حکم صادریږي بیا به یې دغسې موارد نو دا مرګلو ټول بیا هم درته وایم چې حقوقي اصطلاحات دي سنګین دي لږ سخت دي نو مطلب دا خدای دې وکړي چې تاسې ستړي شوي نه وئ یو وخت کې ښه وخت ډېر نه وخت دی زه دا کمره راړومه څو مختصرو ټکو ته یو معمولا سخت دي مرګره خدای دې وکړي چې ستړي شوي نه وئ یو وخت زه ښه متوجه وم چې ما سره ډېر محدود کسان پاتې شوي وو زه پوهېږم ځکه چې دغه اصطلاحات د حقوقي اصطلاحات دي کله چې تاسو ته تشریح کوم په حقوقي ډول دا وقت سخت دی یعنی چا چې مسلک نه وي یا هغې دپاره دا سخت وي چې ته هغې ته ووایې چې مثلا هیئت قضایي څه شی دی مثلا مستنطق څه شی وي یا په اصطلاح استیناف طلبي څه شی وي یا مثلا قوه اجرایه او قوه مقننه قوه قضایه څه شی وي مثلا یا لکه سینیټ یا مشرانو جرګه یا ولسي جرګه څه شی وي یا مثلا تدوین یا تقنین د قانون څه شی وي یا مثلا توضیح د قانون څه شی وي یا په دغه موارد نو طبعا هغې ته دغه شیان ووایي نو هغې دپاره سخته تمامېږي ځکه هغه ما مخکې وویلی چې هر مسلک ځان ته ټرمینولوژي یا خاص اصطلاحات لري که څوک په شعر او ادب برخه کې کار کوي هغه داسې اصطلاحات کاروي چې موږ د عادي اشخاصو په صفت ممکن په هغې باندې پوه نه شو او داسې که څوک طبعا په حقوقي برخو کې ځینې خلک یا څارنوالان یا قاضي صاحبان یا مستنطقین یا په اصطلاح هغه وکلای مدافع یا نور اشخاص افراد چې په اړوند برخو کې فعالیت کوي ځینې کلمات وکاروي ممکن د عادي اشخاصو افراد لپاره د هغې برداشت سخت وي او دا کوم عیب نه دی دا کومه غیر معمول خبر هم نه دی دا معمول دی یعنی ځکه دا په دې معنی چې تا مسلک نه دی او هغه خپل مسلک تخصص لري په همدې مسلک کې زده کړې کړي په همدې مسلک دپاره یې خپل ژوند د وخت وقف کړی نو همدا وجه دی چې په اړوند برخه کې تخصص نه برخمن دی او باید داسې مسلکي او تخصصي او په اړوند برخه پورې البته اړوند کلمات او اصطلاحات وکاروي چې ممکن دې افراد او اشخاص د هغې نه عاجز وي نو هغه تاسې په دې کې ناامیدي دا نهیلي مه کوئ نو خو ځینې زما مخکې وویلې چې د ایمان نننی درس به غیر مسلکی اشخاصو دپاره ډېر خسته کون وي ځکه چې ایما به په پښتو خبرو پوه نه شي چې زه څه وایم نو دوی به په انګلیسي کې به طبعا ستونزمن وي خو مسلکي اشخاصو دپاره به دومره ګټور وي او دومره به دلچسپ وي چې هغه به طبعا د داسې لحظاتو او د داسې یو درسي لیکچر په تمه وو او وږې تږي به وقت دوی به خوند ترې واخلي ځکه چې انګلیسي کې یو څوک چې په اړوند برخو کې فعالیت کوي دغسې مسلکي انګلیسي اصطلاحات کلمات دوی دپاره ډېر مفید او ګټور دي چې دوی باید په پوه شي او دوی باید په اړوند برخه کې استفاده کړي او ډېر به دوی دپاره ګټور تمام شي نو خو که څوک پوه نه شوه په دا برخه کې یا چاته ستونزې وي تاسې ناامیده کېږئ ما دا په دې دلالت نه کوي چې انګلیسي موږ ډېرې سختې برخې ته داخل شو دا معنا نه دا معنا چې د ځینو مرګلو ته چې سخت تمام شوي دي د هغوی مسلک خلاف برخې ته موږ داخل شوي یو چې ممکن ډېر کم وخت کې داسې یو برخې ته راواوړو چې تاسو مسلکي مسلک وي تاسو په خوښه وي تاسو مثلا د علاقې مورد یا د مورد علاقې وي نو په دې اساس باندې تاسې تنګېږئ مه تاسې دې ته خفه کېږئ مه او ناامیده کېږئ مه که په نننۍ اصطلاحاتو او کلماتو باندې پوه نه شو یا سنګین تمام شو نو خیر دی او لا لاسه مه ورکوئ ځکه دا به طبعا تاسې مسلک نه وي که څوک ما سره هم څوک غیر دا هغه رشته کې چې مثلا ما مسلک نه وي خبرې وکړي نو طبعا سخت تمامېږي که تاسو ته مثلا څوک د تجوید په برخه کې ځینې موارد ووایي یا مثلا د صرف و نحو په مواردو کې چې تاسې هغه تخصص نه وي طبعا سخته وي که تاسو څوک ووایي چې مثلا صفات د حروف یا احکام د حروف یا اقلاب اظهار ادغام او دلته مثلا اخفاء کېږي اظهار کېږي اقلاب کېږي ادغام کېږي ادغام د غنا ده یا بغیر غنا ده دا په خشم کې کېږي دا مثلا صفات دي کې قلقله کېږي دا تفخیم ده او ترقیق ده مثلا داسې موارد تاسو دپاره
طبعا غیر مسلکی کلمات په اړوند برخه کې ته هیڅ نه پوهېږي خو که چېرته قاري صاحبانو ته ووایي چې مثلا دا اقلاب اظهار دی دا اخفا دی دلته ادغام دی دلته بغیر غنا دی دلته مع الغنا دی دا مثلا صفت دی حرف مثلا قلقله دی مثلا دا حروف دی تفخیم کیږي په دې کې ترقیق کیږي مثلا دا یا مخرج پر اساس باندې مثلا دا حلقي دی یا شفوي دی یا مثلا نور موارد یا شفتین دي یا مثلا چیرته کې نو هغه پوهیږي که یا وسط دی حلق دی ادنا دی حلق دی نو ټول مواردو نه پوهیږي نو خو غیر مسلکی اشخاص بیا په دا موارد نه پوهیږي یا په صرف نحو کې نور مواردو کې نو تاسو دې ته تنګیږئ ما مطلب دا چې هیڅ دا سختی نه لري دغه به هغه اشخاص او افراد دپاره ډېر ګټور وي چې په څارنوالۍ کې او محاکمو کې د څارنوالانو یا مستنطقینو یا د محققینو په صفت یا په قوای قضایه کې بالخصوص په محاکمو کې د قاضي صاحبانو په صفت هغه که په ابتدایه کې وي که په استناف که په ستره محکمه کې وي هغه که په مدني تجارتي او یا جزایي محاکمو کې فعالیت کوي د هغو دپاره به دا ډېر ګټور تمام شي او دوی باید پوه شي چې دغسې مسلکي انګلیسي کلمات څنګه دوی زده کړي او څنګه په انګلیسي کې وکاروي نو موږ به ملګرو زه بیا په جرایمو به بحث کوم چې جرایم موږ ډېر قسم جرایم لرو چې البته جرایم علیه افراد او اشخاص دي اموال دي ملکیت دي او عفت دي حیثیت او ابرو په دغه مواردو کې مثلا جنسي ځورونې دي په دې هغه کې یا مثلا سرقت دی په اصطلاح قتل دی اختطاف دی مثلا نور جرایم د خفت او شدت پر اساس باندې چې جنایت دی جنحه دی قباحت دی یا د مجازات په موارد کې چې مثلا مجازاتو کې موږ مختلف مجازات لرو البته هغه د حبس تر څنګ نور مجازات هم دي نقدي مجازات هم دي البته یا جبران خساره په مدني مواردو کې ډېر مطرح دی سوا د جرمي مواردو څخه مدني مواردو کې جبران خساره نسبت نورو محکومیتونو ته یا نورو مجازات ته مطرح کیږي نو په دې اساس باندې هغې باندې البته د کې جرم قصدي البته ارکان دي جرم دي چې مثلا مادي قانوني او معنوي ارکان دي جرایم دي چې مثلا د کې څه رول لري او البته قصد دی البته نیت د جرایم په ارتکاب کې قصد رول څه دی البته هغه جرایم چې هغه قصدي ترسره کیږي او مرتکب قصدن دی یو جرم مرتکب کیږي البته قصدي جرایم دي مثلا هغه څه مسؤلیت لري سنگینی دي مسؤلیت د مجازات او تخفیف د مجازات او څومره توپیر لري د قصد او نیت پر اساس باندې نو هغه هم ډېر اړین موضوعات دي چې په هغې باندې پوه شئ خو بیا هم وایم چې تاسې نه امیده کېږئ ما اصطلاحات واقعا مسلکي دي او سنګین دي سخت دي نو په دې اساس باندې ستونزمنه به وي برداشت خو تاسې نه امیده کېږئ ما زه به انشاءالله کوشش کوم چې په ډېرو ساده الفاظو او کلماتو دغه موارد تشریح کړم نو انشاءالله مرګلو راتلونکي درس به بیا هم په حقوقي اصطلاحاتو جزایي او جرمي مواردو باندې خبرې کوو تر بعدي درس پورې مو په لوی متعال خدای سپارم ښه وختونه ښې چارې الله مو خوشحال لره